د ویر اواز به د هر کور هرې قلا نه نتلی د ویر اواز به د هر کور هرې قلا نه نتلی کاش چې دا بعضې خلک د دنیا نه نتلی ښه پوهېدې چې ستا د تلو سره مې ساه هم تلله ښه پوهېدې چې ستا د تلو سره مې ساه هم تلله جانانه ته خو چې بیخي زما د خوا نه نتلی ملګرو خپرونه لالونه پیرو کې زه شیرخان ساروان یو ځل بیا ستاسو سره مخاطب یم هیله لرم چې د ژوند نه به خوندونه اخلئ په مزو کې به ملګرو نن هم د سوات د یو زلمي شاعر خواله راغلي یو چې د هغه قد قامت او عمر دومره نه دی څومره چې د هغه شعرونه پاخه دي نن را سره په دې خپرونه کې عادل ارمان میلمه دی راځي چې د هغوی سره خبرې اترې وکړو څه ترې واورو السلام علیکم ورونه وعلیکم السلام ساروانه مننه کومه چې خپل قیمتي وخت مونږ له راکړو مننه ارمان صاحب موږ خو تاسو پیژنو خو که د اورېدونکو سره خپل لږ تعارف وکړئ نو ښه وي ساروان جانه زه خو بیسیکلی د مردان یم خو اوسېږم اسوات کې او نهم کلاس کې مولا سبق وایم ارمان صاحب یو پوښتنه به درنه بله کومه چې د پښتو ادب کې خو صنفونه که موږ وګورو بلا شی دي غزل دی چاربیته د ټپه ده بګتۍ ده نیمکۍ ده داسې بلا نور صنفونه دي خو چې ستاسو په دې صنفونو کې ستاسو کوم یو زیات خوښیږي زما چې ډېر خوښ دی نو زما غزل خوښ دی ځکه چې ډېر مې لیکلی هم غزل دی نو غزل مې ډېر خوښ دی ارمان صاحب د ملګرو سره به څه شریکوئ زه خو به درته د غزل نه مخکې یو څو شعرونه ووایم چې ډکه د غم یو ټپو کم نو څه د خیال دی ډکه د غم یو ټپو کم نو څه د خیال دی او که درته نن خپلې قصه وکم نو څه د خیال دی په خدای باور وکړه د ژوند نه ستړی شوی یم په خدای باور وکړه د ژوند نه ستړی شوی یم او لږه که ستا غېږ کې دم وکم نو څه د خیال دی ګیلې مې ډېرې وې خو هېرې شو چې دا یې ووې که خپل ارمان سره نن شپه وکم نو څه د خیال دی غزل درته یم چې د خدای دپاره چېرته ختمې مې ګیلې که که نه د خدای دپاره چېرته ختمې مې ګیلې که که نه چېرته مېلمه مې د خپل حسن د حجرې که که نه تیرې به ختمې شي ژوندون ته مې رڼا به راشي تیرې به ختمې شي ژوندون ته مې رڼا به راشي چېرته جانانه د وصال بلې ډیوې که که نه سترګې مې ډکې شوې له اوښکو چې بچو مې ووې سترګې مې ډکې شوې له اوښکو چې بچو مې ووې دا ډوډۍ کلکې د بېبې لږې بستې که که نه مهرباني سترګې مې ډکې شوې له اوښکو چې بچو مې ووې سترګې مې ډکې شوې له اوښکو چې بچو مې ووې دا ډوډۍ کلکې د بېبې لږې بستې که که نه ما تا بسې دومره جړلي دي چې حد یې نشته ما تا بسې دومره جړلي دي چې حد یې نشته لږې شان ته ما دپاره اوښکې تویې که که نه او زما بچې د لوږې مري ورته خوراک کوي دی زما بچې د لوږې مري ورته خوراک کوي دی بخښنه غواړم خو خانپوی دی دا زوی که که نه او ګلغوټۍ واوره ارمان هر څه به دا ستا ومني ګلغوټۍ واوره ارمان هر څه به دا ستا ومني خو ته هم لږې شان پوره خپلې وعدې که که نه ډېر ښه دی ارمان صاحب غواړو چې یو غزل را سره بل شریک کړئ نو ښه به مننه او د بل غزل نه مخکې هم څه شعرونه دي چې څه که رابسي هغې نفرت ته کار ویلی دی څه که رابسي هغې نفرت ته کار ویلی دی ما بسې ارمانه محبت ته کار ویلی دی چېرته چې د جبر او د ظلم نظام زور وکړي چېرته چې د جبر او د ظلم نظام زور وکړي هلته کې هم خلکو بغاوت ته کار ویلی دی او هغه خلک چېرته هم په وروستو پاتې نه ښکاري هغه خلک چېرته هم په وروستو پاتې نه ښکاري او چا چې تمامي عمر محنت ته کار ویلی دی غزل درته وایم چې دا زوړ با پیکه شوی نوی باپ راله په کار دی دا زوړ با پیکه شوی نوی باپ راله په کار دی لږ پاسېږه پښتونه انقلاب راله په کار دی د وخت قاتل غوږونې څخه صفایې واوره د وخت قاتل غوږونې څخه صفایې واوره ټوپک راله په کار نه دی کتاب راله په کار دی او مهرباني د وخت قاتل غوږونې څخه صفایې واوره ټوپک راله په کار نه دی کتاب راله په کار دی او ظالمه څومره ظلم بې حسابه په موږ شوی ظالمه څومره ظلم بې حسابه په موږ شوی او ظالمه ستا د هر ظلم حساب راله په کار دی دوزخ لپاره ډېر شی ګناهونه به په کار وي دوزخ لپاره ډېر شی ګناهونه به په کار وي او جنت لپاره لږ شانته ثواب راله په کار دی او دا تنده مې د امن په یو ګوټ چېرته ماتېږي دا تنده مې د امن په یو ګوټ چېرته ماتېږي دې تندې ماتولو له دریاب راله په کار دی او ستا دې شي دا ټوله باغچه زمړه خیر دی ستا دې شي دا ټوله باغچه زمړه خیر دی خو بس دې باغچې نه یو ګلاب راله په کار دی او اخرنی شعر دی چې ارمانه داسې چپه خوله اوس مه راته ودرېږه ارمانه داسې چپه خوله اوس مه راته ودرېږه ارمانه د سوالونو مې جواب راله په کار دی مننه ملګرو دا دل ارمانو
چې د کلامونو نه به تاسو خوندونه اخیستي او تاسو دا محسوسه کړې هم وي چې د هغه عمر او د هغه کلامونه تاسو واورېد نو یقینا چې حیران شوي به ورته هم وي. تر بلې خپرونې پورې موږ له اجازت راکوي. د خدای په امان.